اقتصادي چارو پوهان وایي د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن او په قبایلي سیمو کې که چېرې د ناامنۍ د پیښو مخنیوی ونه کړی شو نو په صوبه کې به کاروباري هلې ځلې یو ځل بیا اغیزمنه شي. دی وایي په سیمه کې د وسلوالو موجودګي او د هغې فعالیتونه په شمالي علاقو کې د سیلګرۍ او په نورو ضلعو کې د سرمایه کارۍ لپاره یو لوی ګواښ دی. گورنمنٹ چې دومره کوشش کوي لګیا دی دومره انویسټمنټ دی ډیفرنٹ ځایونو کې اکنامک زونز جوړیږي لګیا دي همدې خلکو دپاره چې کوم غریب خلک دي کوم وړوکي لیول باندې کاروبار سٹارټ کوي چې هغه موږ بره راولو هغه هم خوشحاله شي او مین سټریم ته رادننه وځي. نو که دا شانتې داسې زونه وي نو څوک به راځي دلته انویسټمنټ به کوي. پهله خو به زموږ خپل خلک نه کوي هغې نه علاوه که پنجاب یا دې سیزونو نه راځي هغه خلک به هم نه راځي نو چې زما بلې صوبې نه خلک نه راځي نو انټرنیشنلی به څنګه خلک راځي او دلته به اټریکټ کېږي. پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینډ انډسټري نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د صوبې په 2400 کارخانو کې 1200 کارخانې د بدامنۍ څخه متاثره کېدو له وجې بندې شوي دي. روانه میاشت په سوات کې په یوه چاودنه کې د امن کمیټۍ مشر ادریس خان سره د 8 کسانو وژلی شوي او په یوه بله پیښه کې د امن کمیټۍ پخوانی غړی وژلی شوی و. د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. تحریک طالبان پاکستان د ذمهوارۍ په داسې حال کې په سر اغستې چې یادې ډلې د مې د میاشتې راهیسې ډزبندي کړي او دغه ډزبندي د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په مهال د نامعلومه وخته پورې غځولې شوې ده. تیر شویو ورځو کې لږ ډېر که حالات ښه شو نو مختلف مذهبي پیشوا مذهبي سکالر چې کوم دی د بودا متعلق هغوی چې کوم دی راتګ ډېر زیات شو. د ټوریزم حوالې سره که موږ وګورو نو ډېر انګریزان د یورپین خلک چې کوم دی نو د هغوی راتګ دی خو ډېر زیات شو. د هغې اثرات مثبت اثرات چې کوم دی زموږ په اکانومي باندې کافي پروت و. خو دا صورتحال چې کوم اوس راغی نو دی یکسر ارڅ مکمل طور باندې بدل کړل او یو ځل بیا د خلکو راتګ بین الاقوامي سطح باندې چې کوم دی نو په هغې کې کافي رکاوټ راغی په هغې کې کافي مشکلات رالل او د دې نقصان ډایرکټ په ډایرکټ چې کوم دی نه صرف زموږ معیشت ته پرېوته بلکې زموږ ټوریزم چې کوم دی هغې کافي حده پورې تباه او برباد کړ. په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه د تېرو څو میاشتو دوران په دغه سیمه کې د وسلوالو ښکاره کېدو وروستو د هوټلو مالکانو او نورو اړونده کاروبار کوونکو ته خواوشا 12 اربه روپۍ زیان رسېدلی دی. اتحادیه وایي د کال 2009 نه تر کال 2009 پورې د ناامنۍ له وجې د هوټلو مالکانو ته نږدې 2.15 اربه روپۍ او په مجموعي توګه کاروبار کوونکو ته د 1 کروڑ نه سیوا زیان رسېدلی و. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوه نیوز پیښور.